سلامونه قدرمنو دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ به یاست او شپه او ورځ به مو په خیره تېرېږي. درنو دوستانو، نن له یوې بلې ویډیو سره حاضر سوي یو چې په دغه ویډیو کې موږ تاسو ته یو ښکلی ډیزاین در وښیو. درنو دوستانو، دې ویډیو مکمل را سره تعقیب کړئ او چینل را سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، ډېر ښکلی ډیزاین دی، تاسو به ویډیو را سره وګورئ. نو دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ دغه پکس آرټ دا کوم اپ چې دی دغه برنامه تاسو را ډاونلوډ کړلی وي نو کله چې تاسو دغه را خلاص کړئ دوستانو، دلته راسئ پر دغه پلس اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر دغه پلس اپشن باندې کلیک وکړئ دوستانو، دغه یو عکس دی، دا ما تاسو ته مخکې له مخکې یعنې تاسو ته مې دغه کې درکړی وي. په لاندې لینک کې تاسو کولی شئ د ویډیو څخه لاندې ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک اچولی، دغه لینک څخه تاسو په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. دغه عکس ما تاسو ته درکړی دی دوستانو. نو دا عکس به کله تاسو ورته راولئ، دلته به تاسو راسئ دوستانو، دلته پر اټ فوټو باندې به کلیک وکړئ. دا اټ فوټو چې کله تاسو کلیک وکړئ، دلته به راسئ. کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ دوستانو، تاسو به الریډي خپل د موبایل څخه سکرین شاټ، یعنې خپل د آی ډي څخه یو سکرین شاټ اخیستی وي. کله چې مو هغه باندې کلیک وکړئ، دلته به راسئ پر اډ باندې به کلیک وکړئ. هر کله چې تاسو پر اډ باندې کلیک وکړئ، دا لږ داسې څه نه څه سره غټ کړئ او دا کراپ کړئ. بخښنې سره ماته ورنینګ هم راغلی دی. نو کله چې تاسو دا داسې کراپ کړئ، داسې به څه داسې غټ کړئ. د هغه نه پس به تاسو راسئ، دا به دلته سره نور هم کراپ کړو دوستانو، دا به داسې کراپ صحیح دي. کله چې تاسو دغه کراپ کړئ، دا به لږ داسې څه نه څه غټ کړئ داسې. نو اوس به تاسو راسئ، دلته پر دغه باندې به کلیک وکړئ، پر دغه باندې دوستانو دا بلینډ باندې به کلیک وکړئ. دغه دلته به دا ملټي پلی باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دا ملټي پلی باندې کلیک وکړئ، دغه نه پس به دا ایریزر باندې کلیک وکړئ او دا به تاسو دلته څه نه څه پاک کړئ. دا به داسې تاسو څه نه څه پاک کړئ. نو دا یې دوستانو، تاسو لیدلی شئ چې هغه زموږ کوم پکچر چې و هغه جوړ شو ډېر ښکلی. نو دلته راسئ پر دغه اوکې اپشن باندې کلیک وکړئ. دا به ستاسو پر دا سیو باندې بیا کلیک وکړئ. دلته راسئ یو پي ان جي ډول ورته انتخاب کړئ او دا به ستاسو سره سیو شي. نو ډېر ښکلې برنامه ده دوستانو، تاسو یې ډاونلوډ کړئ، استفاده ترېنه وکړئ. چینل سره سبسکرایب کړئ. په الله مو سپارم، خدای مو مل شه.